Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن تطيعوه تهتدوا. زما عزت مندو من سلسلة بیانا ولا چه اغا جبال الحسنات د نیکیانو غرونه واړه عملونه او غټ غټ اجرونه. زما عزتمندو دا ډیر اعمال دي زموږ په دین کې د الله عز وجل په فضل سره. زه اختصار سره تاسو ته دا یو عمل بیانوم. صحیح حدیث کې راځي د صحیح مسلم یو اوږده واقعه ده چې په هغه کې دا راځي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک اودس وکړي او ښایسته او صحیح طریقې سره اودس وکړي او د هغې نه وروسته هغه دا دعا ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وإلا فتحت له ابواب الجنه. د انسان ته رب العالمین د جنت دروازې کولاوي. محترم وروره یو د اوداسه نه وروسته یوه دعا ویل د جنت دروازې درته کولاوې شوې. عزتمندو جنت د اس یو عام بازار مه ګڼه. جنت یو سری نه دی. جنت د رب العالمین هغه بدله ده چې الله ما او تا ته برابره کړې ده. د رب العالمین ټول نعمتونه پکې دي. علامه ابن القیم رحمه الله قصیده نونیه کې فرمایي فاسمع اذا اوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان. وهي جنة طابت وطاب نعيمها دا دسی جنت دی چې دا جنت هم ښه دی او نعمتونه هم ښه دي. فنعيمها باق وليس بفان نعمتونه یې همیشه دي نه ختمیږي. زما عزتمندو دا جنت چې ګټې دا به څه باندې ګټې که نه دا به ته څه عملونه وکړي. دا نه ده چې بس ته به دنیا کې ګرځې د خپل خواهش پسې اول ته به تا رب العالمین ډایرکټ جنت ته ورولي. نه د جنت د داخلېدلو ډېر اسباب دي. یو سبب دا دی چې د اوداسه نه وروسته دعا ویل. نو دې دعا اهتمام کول پکار دی. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.